د اجمل آند یو نظم. پاچا ته خدای خبر چې زه به څومره ګناهګار یم، جوړې کړې مې بلا تورې او زغرې. زه د دې ښار یو سپین ږیری استاکار یم، ما لیدلې دلته توک په توک لښکرې. دا ماڼۍ کله ودانه کله ورانه، ما لیدلې پاچاهان تللې راغلې. کله نورو دروازې ورماتې کړې، کله خپلو پکې خپل خلک وژلې. نو باچا هسې خبر رانه اوږدېږي، اوس دې تا ته په 100 وارې مبارک وي. د پرتم توغ دې تر ډېره رپاند اوسه، او خمان دې د یاقوتو درته ډک وي. دلته ډېرې واکمنۍ دي ما لیدلې، چې شاهان یې له تختونو پرځېدلې. ما لیدلې ورونه ورونه ړانده کړي، او تاجونه له سرونو غورځېدلې. زما یاد دي ولسونه پارېدلې، قیامتونه پاڅونونه شورېدلې. دربارونه په سرو وینو کې لړلې، ښایستونه له ښارونو نه لوټلې. دا ولس څه عجیبه شانې ولس دی، په چا جوړې د ګنبدې منارونه، ها چې خپله یې له تخته غورځولې. په ډیوو باندې یې لمانځي زیارتونه، ځینې ځینې یې په زړونو واکمنې کړي. دې کلونه له مرګ وروسته هم ښاغلې، خو د ځینو یې بیا شنختې نړولې. ولا مړي یې له قبر نه ایستلې. نو پاچا پام دې د خدای وي پام دې اوسه، دلته دم او قدم دواړه په حساب دي. دلته خلک په جلا ژبه پوهیږي، چې یې هغه ژبه زده وي نو کامیاب دی. څه مې ویل چې مې خبره یې رانسي. دلته ډېر خلک په غرونو کې اوسیږي، د دې ړنګ ښار له ګردونو نه ور اخوا په چینو او چنارونو کې اوسیږي. لا په خونو کې د تیلو ډیوې سوځي، او د خټو په کورونو کې اوسیږي. په لاسونو کې ټوپک، خولو کې ټپې وي. جنګیالي دي خو په مینه هم پوهیږي. شور یې نسته، اوس یې وچ دي مست رودونه. نه یې پاتې دي چینې نه چنارونه، د وطن بازان یې نورو خلکو وړي. ریبل سوي یې د غرونو ګڼ ځنګلونه. دا وګړي ډېر سپېڅلي سادهګان دي، په یوه مسکا د ګل غوندې غوړېږي. خو د جنګ ډګر کې هم بیا شنه زمریان دي، په وړو وړو خبرو راپارېږي. که خبر سول چې په ښار کې رسوایي ده، بې لښکرو د پردیو واکمني ده. بس په هر څه کې له هر څه ازادي ده، د ایمان پت او عزت سوداګري ده. که خبر سول ژڼې هسکه غاړه نه وړي، که خبر سول چې یې ښار بیا پردی سوی، که خبر سول نه شملې نه لوپټې سته، نو به وایي چې باچا لیونی سوی. بیا به ګورې ولسونه به خوځېږي، تندرونه به په شنه اسمان غورځېږي. بیا به ګورې له قبرونو به لټېږي، ګلټې به له تیرانو نه راوځي. بیا به ګورې چې ښارونه به ورانېږي. بس یو موج به د نفرت او د غصې وي. بیا به ګورې ښایستونه به لوټېږي. واه باچا، ستا خو پر ټنډه خولې راغلې. باچاهي په ډېرو لویو زړونو کېږي، چې فکرونه له سرونو نه واړه سي، نو تاجونه له سرونو نه غورځېږي.